د چمن سره نږدې پرته سیمه کلي محمد حسن ټیکهدار کې ځایي خلکو وشال نیوز ته وویل. پرون خو ټکان وسو، ډېر درانه ټکان وسوله، ډېر تلفات یې رسولي دي. او بل ماښام خواته ودرېدی جنګ چې ودرېدی، سهار خواته بیا شروع سولو، ډېر درانه ټکان شروع سوله. تقریبا 15 ټکان وسو سهار خواته. یو ټک زموږ کور دلته ژوندی دی. دا یو ټک چې وسو نو راووتلو، دلته ګولۍ یې پښه کېده. دوه نفره زخمیان سوله، کوټلې چې واستوله. یو نفر هلک شهید سولو، بل زخمي دی. موږ دواړه یو دوست دا خواست کوو د جنګ بندي وکړي. په جنګ کې دغه نشته، دواړه ته موږ کو تاوان دی. کله چې د شال نیوز خبریال دغې سیمې ته ولاړی او دغه څیزونه یې وکتل. د کلي محمد حسن ټیکهدار یو بل ځایي کس د زیانونو په اړه موږ ته وویل. نو د افغانستان د پاکستان نن دویمه ده چې شخړه سره روانه ده. په دا مابینځ کې نو نن دویمه ده چې چا خوب نه دی کړی. نو برایي مخزن 4 بجې باندې یو درب وسولو، دا رقم درب وسولو چې در ننه پورې زموږ پر علاقه نه و راغلی. چې موږ راووتلو، انسانان در ډبرو لاندې ول، خونه خښتې دا ګډه در نورو کورو رسېدلې ولې. په دې کې 2 ځوانان در خښتو در ډبرو لاندې وله، چې یو دانه دومره زخمي و چې ګسه در کوټه ورسېدی، هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. یو لیسه زخمي دی. نو موږ مخصوصا پراته وو پر د سهار د لمانځه ټیم چې راکښېنستلو، د دغسې دی لږ ساعتګۍ مخکې 14 بالا به وي یا دا رقم دا واقعه پېښه شوه چې زه د خپل ګېټ سره رارسېدلم چې ومې کتله، بیا همسایګان پر دغه راټول شوي وه چې دا زخمیان یې راکښله. د خدای تعالی مهرباني وه، چغارې وبغارې وې د کوچنیانو. زه بالا موږ هم په دغه نه پوهېدو، زه خپل هم د زړه بیماري لرم، نو په ځان نه پوهېدلم چې که بس باره راغلو سره را وموکړله، دواړو مو کوټې ته ورسول. د خدای تعالی مهرباني کوټې کې مو ورسول، نیمه ګنټه بعد یو وفات وکړي، یو هلته اوس په کوټې کې دی انشاءالله. چې وفات یې وکړي هغه یې اوس راخیستی دي. والسلام. خدای ته معلومه ده، موږ ته نه معلومه، پراته وو ورسره. په دې لړ کې د شال نیوز د امنیتي چارواکو سره د اړیکې ټینګولو هڅه وکړه چې په دې لړ کې د دوی غبرګون واخلي، خو تر اوسه امنیتي چارواکو خپل غبرګون نه دی ښودلی. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.